سلامونه هایلایټ ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د اخراج پرمهال داسې میرمنې هم شته چې په لار کې له هیڅ ډول اسانتیا پرته ماشومان زیږولي دي. صابره له همدغو میرمنو یوه ده چې له ایرانه تر اخراج وروسته هرات ته نږدې زوی وزیږید. نس مې ډېر درد کاوه، خلک هم ډېر وه، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې زیږون وکړ، ډېره وځورېدم. ماشوم مې په موټر کې وزیږېده. ایران او پاکستان تیر 2015 کال لږ تر لږه 3 میلیونه افغان کډوال ایستلي. په دې منځ کې ګڼ زیانګالي، ناروغان، امیندواره میرمنې او داسې ځوانان شته چې افغانستان یې هیڅ نه دی لیدلی. نن په خیبرپښتونخوا کې 2 جلا چاودنې شوي. د ټانک په کوټ حکیم سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په موټرو د بم چاودنه کې 2 پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپيان دي. اخوا په بنو کې د پولیسو پر تاڼه د وسلوالو په برید کې 2 ملکیان وژل شوي او 14 نور کسان ټپيان دي. پولیسو ویلي وسلوالو بارودي مواد د میریان تاڼې مخ ته په یو موټر سایکل کې ایښي وو او بیا یې د ریموټ کنټرول په وسیله چاودنه ورکړې ده. په وژل شوو کې یو 9 کلن ماشوم هم شامل دی. چا له د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو حکومت وايي په بدخشان کې څه باندې 1 لک کسان د سرو زرو په کانونو کې په کار بوخت دي. د کانونو وزارت په یو بیان کې نن ویلي دا کسان په شهر بزرگ، یاوان، کوهستان، راغستان، خواهان او ارغنجخا ولسوالیو کې د زرشویي کانو او د استخراج او اړوندو تخنیکي چارو په ترڅ کې په مستقیم او غیر مستقیم توګه په کار لګیا دي. د بیان په اساس د بدخشان د کانونو د قراردادي شرکتونو د ټولنیزو خدماتو څخه تر اوسه 18 پراختیایي پروژې د 223 میلیونو افغانیو په ارزښت پیل شوي دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان په شمال په تیره بیا بدخشان او تخار کې د سرو زرو د ایستلو کارونو زور واخیست چې ورسره د کانونو د بیرویې استخراج، چاپیریالي زیانونو او د سیمې خلکو ته د لږې ونډې انتقادونه هم وشول. د سیمې د خلکو د نارضایتیو په سبب په تخار کې د خلکو او قراردادي شرکتونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم وشوې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د امریکا هوکړه کې د ایران د اټومي پروګرام په ختمولو ټینګار وکړ. هغه چې په بیت المقدس کې د امریکایي یهودانو د ټولنې مشرانو ته وینا کوله، ټینګار وکړ چې باید د ایران ټول بډایه شوي یورانیم له دغه هیواده وایستل شي. د هغه په وینا د ایران د یورانیمو د بډاینې وړتیا باید له منځه لاړه شي. ایران بیا په وار ټینګار کړی چې له اټومي پروګرامه نه تیریږي او ادعا لري چې د یورانیمو بډاینې سوله ییز اهداف لري. تمه ده چې دغه اونۍ د امریکا او ایران استازي په جنیوا کې بیا خبرو ته سره کینی. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر روان نړیوال اووریز جام کې د متحده عربي اماراتو ټیم مات کړ. دا د افغان ټیم لومړنۍ بریا وه په دغه ټورنمنټ کې. افغان لوبډله وتوانېده د 161 منډو هدف په 20 اوور کې د 5 لوبغاړو په تاوان پوره کړي. عظمت الله عمرزی د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه 4 وکټې واخیستې او همداراز په بیټینګ کې د افغانستان لپاره 40 چټکې منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې راشد خان هم وتوانېد د 200 وکټو ریکارډ ثبت کړي.